چې آمین. غټ حدیث دی، خو زه درله سره خپلې خبرې له راځم چې رسول الله مبارک د خطبې نه فارغه شو، صحابو ته تپوس کو، وی حضور تاسو چې منبر ته خطی نو نن خو یو عجیبه کار وشو، و چې د منبر په ړومبۍ پوڼۍ د قدم کېښودو نو تاسو وی آمین، بیا مو وی آمین، بیا مو وی آمین. دا څه وجه وه، څه مسله وه؟ نو رسول الله مبارک ورته وی، پیغمبر علیه السلام صحابو ته وی کله چې زه منبر ته ختم او د منبر په دې ړومبۍ پوړی مې قدم کېښودو، وی حضرت جبریل علیه السلام زما مخې ته راغی، وی هغه راته وی هغه درې خیرې وکړلې، درې وی ړومبۍ دا خیره وکړله، وی چې تباه او برباد دي شي هغه څوک چې د چا په مخ کې څه دی د ستا نوم مبارک واخیستلی شي او په تا باندې درود شریف ونه وي. خبره پوه شوې؟ حضرت جبریل علیه السلام څه وویل چې تباه او برباد دي شي هغه څوک چې د چا مخکې ستا نوم مبارک واخیستلی شي په تا باندې څه دی درود شریف ونه وي. نو ما وویل چې آمین. کله چې د رسول الله مبارک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله چې د رسول الله مبارک نوم مبارک چا واخیستلو تا واورېدلو په تا باندې درود ویل داسې دی دا واجب دی. د رسول الله مبارک نوم چې دی واورېدلو په تا باندې درود ویل څه دی لکه دا واجب دی، دا به وی. نو بیا چې کله دویمې پوڼۍ ته ختم حضرت جبریل علیه السلام دویمه دا خیره وکړله چې تباه او برباد دي شي هغه څوک چې په چا باندې د روجې میاشت راشي او په روجه کې په الله باندې ځان ونه بخي. ما ویل چې آمین. او دریم نمبر خیرې دا کړي دي چې تباه او برباد دي شي هغه ځوانان، هغه سړي، هغه بچیان چې د چا مور پلار ژوندي وي او دی د خپل مور پلار خدمت ونه کړي او ځان په جنت ته داخل نه کړي. هلکه خیرې چا کړي دي؟ حضرت جبریل علیه السلام. حضرت جبریل علیه السلام کړي دي. او آمین پې چا ویلی دی؟ رسول الله مبارک ویلی. او څه خیرې کړي دي؟ هغه کس ته خیرې کړي دي چې کم کس د مور پلار نافرمانی کوي، کم کس چې د مور پلار بېدبي کوي، کم کس چې د مور پلار خدمت نه کوي، مور پلار ته ستغ سپورې وي، د مور پلار نافرمانی کوي. حضرت جبریل علیه السلام خیرې کړي دي، رسول الله مبارک پې امین ویلی. خدای دې د دې خیرونه بچ وساتي، الله دې پکې عیسه نه کوي. خدای دې په هغه دعاګانو کې عیسه وکړي کمې دعاګانې چې رسول الله مبارک سره د امت لپاره غوښتي، کم خیر چې رسول الله مبارک غوښتی دی، الله دې زموږ ستاسو د ټولو په هغې کې عیسه وکړي. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله پاک جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام ته به نوم اخیستلو ابراهیم خلیل الله.